د غزني ابند ولسوالۍ په پاینده خیل کلي کې د اوبو د یوې شبکې د جوړېدو چارې پیل شوې. په دې تړاو جوړه شوې غونډه کې محلي چارواکو او د سیمې اوسیدونکو ګډون درلود. د سیمې اوسیدونکو د اوبو شبکې جوړېدو باندې د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ په رغنیزه برخه کې د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. دې ته موږ ډېر خوشحاله یو. دلته د موږ له اوبو سره ډېر اوقات تېرېږو، خو موږ به له ډېرو لرو ځایو چې اوبه راوړې او دلته به مو په ټکټرانو یا په ټانکرانو کې راوړو. نو اوس له ډاکار موسسې څخه ډېرو مننه کوو چې موږ ته یې دغسې یو پروژه برابره کړه. او دا په دې وخت بارانو کې په دې وریځو کې به موږ ټول وخت سرګردانه لالهانده ګرځېدلو. که به چا د ټانکر قدرت و هغه به راوړو، که به نو هغه به بس په دې بارانو په دې سړو هواو کې به منډې والې بیا به د خوا ته به راوړې. نو اوس الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د سړک راپور شو د سپینه بنده تر خلیج تر بازاره، او بل د خلیج په ساحه بازار تړلې ساحه کې د موږ ته یو کلینیک را جوړ شي. د غزني د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي دا پروژه د دوی په هڅو او نظارت د نړیوال بانک په مالي لګښت د ډاکار موسسې په همغږۍ پلي کیږي چې 115 اتیا کورنۍ به له پاکو اوبو برخمنې کړي. دا پروژه د پاینده خیلو په کلي کې پلي کیږي. مجموعي بودیجه د دې 5 میلیونه او 4,990,000 افغانۍ لګښت یې د بودیجه یې دغونه ده، او ګټه اخیستنې فامیلونه 115 اتیا دي، او شیردهنونو تعداد یې په 9 باندې ده. موږ تاسو ته او ټولو ولسونو ته او محلي ادارې ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله الرحمن پروژه به د ټولو انجینري نورمونو مطابق د کیفیت او د کمیت د لحاظه تطبیقیږي، او موږ پوره ډاډ درکوو انشاءالله الرحمن چې پوره به د کمیت د لحاظه برخورداره وي. مسؤلین زیاتوي نورو سیمو کې هم د اوبو شبکو د جوړېدو پلان لري. دوی له خلکو غواړي چې د ټولګټو پروژو ساتنه وکړي او د اوبو له بې ځایه استعمال او اسراف څخه هم مخنیوی وکړي.